سر به مې وګرځېد، هغې به له لاسو ونیوم، د فلج مرض به زه په ټولې اندامو ونیوم. نصیري صاحب سر به مې وګرځېد، هغې به له لاسو ونیوم، د فلج مرض به زه په ټولې اندامو ونیوم. چې به یې ویل چې مور دې راوغواړه چې ومې غواړي، اکثر به زه دغه خبرې له سلګو ونیوم. منم چې دا بده کیسه نه وه چې هغې کوله، ما هم دعا د دواړو د کوژدې کوله، خو په دې ټکې ریباري مې ورلیږلی نه شوه. هغې به تل رانه غوښتنه د ادې کوله، خو په دې ټکې ریباري مې ورلیږلی نه شوه. هغې به تل رانه غوښتنه د ادې کوله. زه د وختونو سیلابونو داسې وړی وم، هره خبره کې د هغې پوره وړی وم. منم دا بده کیسه نه وه چې هغې کوله، ما هم دعا د دواړو د کوژدې کوله. زه بې وفا نه وم، ما مینې ته توهین نه کولو، خود به مې ځمکه ګروله. زه نیمګړی وم او هغه به هر وخت مروره او په دې راځینې چې له کوژدې مې ولې ځان تېروې راځینې. عاجزه ګرمه نه وه، هغې ته دا پته نه وه چې مرګ ظالم راڅخه وړي دي د ادې راځینې. ما چې مې پلار له لاسه ورکړو، بدبختي شروع شوه. لغې ورځې نه په موږ باندې نستي شروع شوه. میاشت بعد مې مشر ورور په لاره کې موټر ووهو، زه خو وړوکی یم چې موږ باندې نستي شروع شوه. راته یادېږي زه به هرې دروازې ته ورتلم، د کلي لویو جوماتونو ته چندې ته ورتلم. که چا به څه راکړل د خدای او د رسول په نامه، ورور مې بستر و، بیا به زه شفاخانې ته ورتلم. څه وخت علاج د بعضې خلکو په ملاتړ روان و، کور دې د ټولې وي ودان خو په لور روان و. آخر هغه خو هم رانه ستړي شول، ورور مې یوې ورځې نه بلې ورځې ته په زور روان و. یو ورځ درد ونیو، ما نه یې ګولۍ غوښته، لار رانه ورکه شوه، ما له مورکۍ غوښته، دواخانې ته ورغله، هغې په قرض ورنه کړه، سر یې سرتور کړ په سلګو کې له خدای غوښته. سر یې سرتور کړ په سلګو کې له خدای غوښته. زه مې د کلي خان ته لاړم د الله په هیله، مال ورور مې مري، زه خو راغلی یم ستا په هیله. هغې ویل ورک شه دغه وخت ګوره، راتلل دې ګوره، مړ دې شي ولې تاسې ژوند کوئ زما په هیله. دغې خبرې راته خدای شته سم زور راکړو، نوکر یې ټیله کړم، په ټول بدن یې اور راکړو. راته ویلې چې ته هم د هغې زوی یې سوالګر روږ دی. زه ترې روان شوم، پیغور یې زما د مور راکړو. چې هسپتال ته رسېدم، ما مې مور ولیده، په لومړني ځل په کوکو سرتور ولیده. له ما یې غېږ تاو کړه چې زویه ورور دې غږ نه کوي. سترګې یې پټې وې چې سره مې د ورور ولیده. ورور مې په تور خاورو وسپارو، نیم پاتې شوم. مور مې رنځ واخیستله، مړه شوله، یتیم پاتې شوم. یو وده کړې خور، یو زه بدبخت ژوندي پاتې یو. ترونو هم رانه ویش کړله، ځمکه بې تقسیم پاتې شو. اوس کور ته نظم هدیره کې زندګي کومه، له ژونده ستړی یم، امید د خپل مرګي کومه. د مور پلار ورور تر څنګ خیمه لرمه، ماښام راځمه د ورځې خپله مزدوري کومه. مخکې به وه خو اوس مې خور هم نازولې نه ده، کلونه وشوه چې په سترګو مې لیدلې نه ده. خدایه څنګه به وي موږ ټول ترنه بېلتون وړي یو، دا ځل خو ما هغه اختر ته راوستلې هم نه ده. خدایه څنګه به وي موږ ټول ترنه بېلتون وړي یو، دا ځل خو ما هغه اختر ته راوستلې هم نه دی. ما په دې مکرم او زه په داسې حال کې نه یم چې تا ترې وغواړم. زه د کوژدې خیال کې نه یم، ستا خوږ ژوند له خپل تریخ ژوند سره تړلی نه شم. داسې ورځ نشته چې زه دې په کوم جنجال کې نه یم. په دې خاطر درته د ژوند کیسه کولی نه شم، په تا مې زړه سوځي، په حال دې خبرولی نه شم. زما نه مور شته، نه ورور، نه پلار، کور لرمه، څنګه دې وغواړم، ځکه دې غوښتلی نه شم. منم وختونو راله هر قسم پیغور راکړو، که ژوند مې ښه شو، که ترونو رانه کور راکړو. ستا جانان به تا ارمان ته ورسوي، که چېرته لاس مې شو روان او یا چا پور راکړو، که چېرته لاس مې شو روان او یا چا پور راکړو. که غواړئ د شیبه باران اونیزه مشاعره کې برخه واخلئ، د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ د ماسپښین 2 بجې ترسره کیږي. پته د لومړي مکرویانو وروستی تمځای د سمټ خانې 3 لارۍ مقبل مارکیټ د طلایي دروازې ښوونیز مرکز. د اړیکې شمیره 0 20 6 40 8 40 109.